وی کوشي د مدینه راته وایا څنګه وی کوشي د مدینه راته وایا د حرم وړي رمضان دا میاشت ده چې الله رب العالمین کوم عزت ورکړی دی نو دې کې قرآن نازل او د قرآن مجید چې د کم یو څیز سره نزدېکت راغلی الله رب العالمین هغه څیز ته عزت ورکړی لکه مثلا قرآن کریم چې کومې فرشتې راوړی دی د هغې نوم دی حضرت جبریل علیه السلام دغه فرشته د ټولو فرشتو سردار دی څومره آسماني وحی چې دنیا ته راغلی ټول جبریل علیه السلام د قرآن کریم سره د جبریل علیه السلام واسطه راغله الله رب العالمین د ټولو فرشتو سردار د قرآن کریم چې د کومې خاریې سره واسطه راغلې یا کوم ځای کې قرآن فعلا نازل شوی نو قرآن کریم په مکه معظمه او مدینه منوره کې نازل شوی دی د ټولې دنیا ځمکه دغه دوو ټوکړو ته پسې هغې الله عزت ورکړی ځکه د مکې ځمکه چې کوم ده هغې باندې د قرآن کریم 86 سورتونه نازل دي الله عزت ورکړی او دونه عزت یې ورکړی دی چې په دنیا کې څومره خالیین دي هغې ته چې یو فیره لاړ شي یا دوه فیرې لاړ شي لکه مثلا نن وخت کې به موږ دا ووایو سویټزرلینډ ښکلی ځای دی شین دی الله رب العالمین ښایست ورکړی دنیا کې الله ډېر ښایسته ښایسته ځایونه پیدا کړي دي خو تاسو په ایمان ووایئ چې سړی یو پیره لاړ شي به دویمه پیره نه کړي نه یاره وایي هغه ما یو پیره لیدلی دی که هر څومره ښکلی ځای او ته د یو فیره لاړې نو بیا چې درته څوک ووایي دې ځای ته ځې نو ته به وایې یاره ما لیدلی دی لکه زموږ پاکستان کې مري او کالاب ښایسته ځای دی زه خو ته به خپله تللی یم خو که ما ته څوک ووایي چې یاره کالام ته ځې زه به ورته یم نه ځکه زه تللی یم ما شل پیرې کالام لیدلی دی نو څه او یا که ما ته یو سړی صفت کوي نو څونه صفت به وکړي یعنی څومره صفت دی وکړي زما زړه کې د هغه ځای قدر ځکه نشته چې هغې ته زه تللی یم بار پر ما لیدلی دی یا که زه ځم د ملګري سره مجبوري به ځم یا به دلته د ګرمۍ نه تنګېږم نو ځم که نه داسې مېړه نه غواړم او مکه معظمه داسې ځای دی چې ښه ګرم ځای دی داسې نه چې سرسبز دی او شاداب دی خو د قرآن کریم سره واسطه ده قرآن پکې نازل دی زما په الله قسم یو فیره نه که ته هغې ته په لکونو پیرې ولاړ شې نو ستا زړه د هغې نه نه مني ته به وایې چې بار نه اخلې بار نه قرآن پکې نازل دی الله رب العالمین په دغه ځمکه قسم خوړلی لا اقسم بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد دغه داسې خالیه ده چې کله نبی علیه السلام مبارک په شپه د معراج ته لاړ رب العالمین سره ملاقات ته لاړ نو نبی علیه السلام مبارک علما لیکي وایي چې کله د الله رب العالمین سره دیدار کېده او فردي حجابات لرې شو نو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی دغه ټیم کې ما خپل پیزار لرې کوم وای رب العالمین راته فرمایل زما محبوبه د دې پیزار سره راځه تا په دې پیزار پسې د مکې معظمې ګرد او غبار دی چې زما د کور ته عزت او شرف حاصل شي مکه داسې ځای دی ولې قرآن پکې نازل دی 86 سورتونه غار حرا ته خلک اوچت غار دی ولې ښکلي زما ستا ښکلی پیغمبر پکې ناسته کړې ده او د قرآن کریم اولنی وحی پکې نازل شوی اقرأ باسم ربک الذی خلق د قرآن کریم سره واسطه راغله
بیا مدینه منورې ته وګورئ 28 سورتونه د قران کریم دا په مدینه کې نازل دي الله رب العالمین مدینه ته څومره عزت ورکړي دومره عزت الله رب العالمین مدینه منورې ته ورکړي دا مخکې یسرم دا د سزو چې د وسوکلا لګا ناغه په بیماری ده بیماری به وکړي او چې کله نبی علیہ السلام مبارک تشریف یو نبی علیہ السلام مبارک صادر د وخت مبارک نه لري کو چاو ته وګور حضور دا صادر په مخ راکړه دا یسرب دی دلته بیماری لګي نبی علیہ السلام مبارک او تو فرمایل دا یسرب نه دا مدینه ده دا مدینه ته بیماری نه ده دینا بنور بیماری نه خوري دا مدینه ده الله رب العالمین هغه زینه مدینه جوړه ولی نبی علیہ السلام مبارک او د تشریف راوړو د قران کریم 28 سورتونه په دغه خاور باندې نازل ډېر فرشته دغه خاور راغلي حضرت جبرئیل علیہ السلام بار بار د نبی علیہ السلام ملاقات دغه خاور الله رب العالمین عزت ورکړي بیا چې دا قران فچا باندې نازل دی زما استاد پیغمبر باندې چې هغه امام الانبیاء دی ختم الرسل دی د ټول انبیاء سره دی د ټول انبیاء قران کریم دا هغه فضا دی اقدس باندې نازل دی او تاسو سوچ وګئ چې کوم سره قران کریم زده کی او دا په سینه کې پروت دي علماء لیکي وای کوم سره چې قران زده کړی دی او دا په فضله کې
سرمنزنا ورپسې صفا مروه ته مې زړه کېږي چې لومبۍ وحې راغلې وای محبوب له یو چکر غار حرا ته مې زړه کېږي روح او تنه چې په لیدو یې خوشحالېږي فریاض الجنت کے ناسترم نوانم دروزے خواک دعا تمزر کی گی کلتنے چمدنی کلم کیتا پسندگا مشغولات تمزر کی چر دوان تیرا شلمز ولاړوې په مزه مزه جړا ته مې زړه کېږي توبه ګاره چې مراد پرې حاصلېږي ډېر د مینې دې سودا ته مې زړه کېږي خالد مکی خونه انت توابون دی زارد مدینی خونه انت سلامون دی خالد مکی خونه انت توابون دی زارد مدینی سلامون دی خالد مکی خونه انت ثوابون دی زارد مدینی خونه انت سلامون دی انت محبوب روزا انت صحابان اسی انت صدیق صدیق عمر خواجد جانانو سے التدبارو سلام لوی لوی قطارون دی زارد مدینه خلے التسلامون دی خالد مکی خلے التدبارون سلامون دی دلتنا وقال لنا كون راسينا مشوار من الجرسيد ايمان الدولة ذات كذا دوش أنا ونبنا على سي الله مكون بوسا الله تجاني سكرانا من الشيء خالد مکی خونه انت ثوابون دی زارد مدینی خونه انت سلامون دی زارد مدینی خونه انت
سلامونه دي التا د احد میدان التا شهیدان شته دی التا د حمزه پشان دین باندې قربان شته دی التا د حمزه پشان دین باندې قربان شته دی الته په جنگلو دنا خپل مزارونه دي زار د مدینې خپله الته سلامونه دي خان د مکې خپله الته سلامونه دي زار د مدینې خپله الته سلامونه دي الته توبګار لاړو او پزړه بیمار لاړو هله زړه قرار شولو چې کلی ته د یار لاړو هله زړه قرار شولو چې کلی ته د یار لاړو پروت په مدینه کې وو سب ښکلي وختونه وو زار د مدینې ښکلې هلته سلامونه دي هلته مکې ښکلې هلته ثوابونه دي زار د مدینې ښکلې هلته سلامونه دي زار د مدینې ښکلې هلته سلامونه دي هلته د کعبې دیدار هلته ملتزم شته دی هلته د صفا مروه هلته کې زمزم شته دی دغه د برکت کور دی دلته عزتونه دي زار د مدینې ښکلې هلته سلامونه دي خار د مکې ښکلې هلته ثوابونه دي زار د مدینې ښکلې هلته سلامونه دي سبحان الله کفا عمر مړې د غواړې دا نشته یا د مرګ خلاصې د غواړې دا نشته د وربشو نه غنم نه پیدا کېږي کاذبې کرې او ګل غواړې دا نشته د فول سویرات په نرۍ لاره دی منزل دی په هوا که تېرېدل غواړې دا نشته د نیکو بدو تلل به په انصاف وي درانه درانه تلل غواړې دا نشته رب رحیم دے خو زمون عمل بگوری کفا سوال جنت تتلل غواړې دا نشته نو ته دې هم تیارې وکړه مسلمانه همیشه که اوسېدل غواړې دا نشته مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل په چلول باندې ګدلل غواړې دا نشته د طاقت ور مرګي خلاص نشته رحمانه او واپس که بیا راتلل غواړې دا نشته ولیدې تا د حرم لوړې منارې راته ووایه
संगवे कुसे दमदीने राता हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया ولدي بعد حرم الولي مناري راتا हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया دبت لنا توافنا بول حجر أسود سلامنا بول بياد تازك يا دبيبي هاجر راتا हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया संगवे कुसे दमदीने ولدي بعد حرم الولي مناري راتا हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया संगवे कुसे दमदीने दर्शनों बदबानी दीदार करेवी यौजलिनता बार बार करेवी दर्शनों बदबानी दीदार करेवी यौजलिनता बार बार करेवी दियोवेद महबूब दकलियो संग रजिश पे राता हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया संगवे कुसे दमदीने ولدي بعد حرم الولي مناري راتا हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया संगवे कुसे दमदीने بعد باب السلام قطار نداء كل جمعة بدا سردار نداء الله يقول آمين منارے پر مسلمانوں سے ضرور مجھے بدی صفات نہ ہو اور دے ذکر نے کہ زمین کا حضرت لنو والے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس سے آواز اسرائیل کا مسلمانوں کو اللہ رب العالمین زمین و شراب و خیرات ہدایت آمين كاد باب السلام قطار ولداي كل جمعة بدا سردار ولداي فكمل عرب جانا لترات हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया संगवे कुसे दमदीने ولدي بعد حرم الولي مناري راتا हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया संगवे कुसे दमदीने دار صدیق ود عمر کلیده داد عثمان ود حیدر کلیده داد صدیق ود عمر کلیده داد عثمان ود حیدر کلیده چه جبرائیل فکر سے دخ پی ابلخ پی راتا हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया संगवे कुसे दमदीने राता ولدي بعد حرم الولي مناري راتا हुआया संगवे कुसे दमदीने राता हुआया संगवे कुसे दमदीने
الله دې نور توفیق راکړي ان شاء الله یو څو خبرې وکړو په ځای کې رب العالمین